د یو ورور دوه خوبونه چې پوښتنه یې رالېږلې. وایي چې ما خوب ولید په یوه کوټه کې څو ملګري ناست وو. شپه وي. له دروازې له خوا یو د انسان په بڼه یو ویرونکی کس راشي. کله چې دروازې ته راشي نو زه صورت یې اخلاص ووایم نو هغه داسې ډارېک ووځي. بیا راشي زه کلمه پرې ووایم بیا ورک شي. زه زیات ترې وډار شم بیا راجګ شم. کله چې ویده شوم نو بیا مې بل خوب ولیده. تور انګور شکوم او لوړه درخته کې خورم. د دغه دوو خوبونو تعبیر که راکړې. لومړی خوب: ویرونکی کس او د قرآن تلاوت. په خوب کې ویرونکی انسان یا د انسان بڼه لرونکی خطرناک موجود اکثره د دې نښه وي چې سړی په ژوند کې له وسوسو، ویرې، بدو فکرونو یا روحاني فشار سره مخ وي. دا کس ممکن شیطاني وسوسه، بد نیت لرونکی انسان یا د نفس جګړه وي. دا ډیر مهم ټکی دی. کله چې خوب لیدونکی سورت اخلاص وایي هغه ویرونکی کس شاته ځي، کلمه وایي بیا بالکل ورک شي. دا ښکاره کوي چې دا ورور قوي ایمان لري. قرآن او ذکر د هغه لپاره ساتنه یعنې حفاظت دی. که څه هم په ژوند کې ویره لري خو الله تعالی هغه د ذکر په سبب ژغوري. دا خوب د خطر نښه نه ده بلکې د ایمان د قوت زیری دی. دوهم خوب: تور انګور خوړل په لوړه ونه کې. تور انګور په تعبیر کې اکثره رزق، ګټه، پوهه یا تجربې ته اشاره کوي. په لوړه ونه کې د انګور خوړل دا معنی لري دا ورور به په زحمت سره څه مهم شی ترلاسه کړي. ممکن حلال رزق، دینی پوهه یا لوړ مقام، بریا. خو ځکه چې ونه لوړه ده دا هدف به بې هڅې او بې زحمته نه وي. صبر او کوښښ غواړي. لنډه نتیجه: دا دواړه خوبونه یو بل پوره کوي. لومړی خوب روحاني ساتنه او ایمان. دوهم خوب د زحمت وروسته خیر او کامیابي. دا اوس ستا د خوبونو تعبیر. په دې هیله چې ویډیو لایک او له ملګرو سره شریکه کړئ.